السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونو دا به انشاءالله ستاسو کمنټونو ته جواب کومه. هغه دې دپاره چې زه متاسفانه د لاس مې ژوبل دی نشم کولی چې لیکنه وکړم، نو ماته اسانه وي چې ویډیو کې ستاسو خبرې جواب کومه. او دا هم ډېر په غور سره واورئ چې دا ویډیو د خلاف د زبیش نیواریم ده. دا به ډېر تاسو واضح شي. دا نه په هغه باندې کوم اټاک دی. دا ما تاسو مخکې وویلې چې دا یو نصیحت دی خپل مسلمان ورور ته، او بل الاسلام دین النصیحه، اسلام د دین د نصیحت دی. په حیث د یو افغان، په حیث د یو مسلمان، زه خپل ورور ته یو ورورولي نصیحت دی، او په دې م یقین کوئ چې الله سبحانه تعالی زما شاهد دی چې ما کوشش کوم چې هغه ته زه یو پرایویټ میسج وکړم، خو متاسفانه د هغه په پیج کې میسجونه بند وو، نو ما ونه شو چې هغه ته میسج وکړم، بیا هم ویډیو جوړه کړه. او تاسو په دې پوهېږئ چې د هغه په خلاف دا کوم بحث نه دی، دا فقط یو نصیحت دی. اوس موضوع بل طرف ته راغلی ده چې خلکو اټیک په مام کړی دی او څنګه نظر چې اخیستی دی. انشاءالله ما داسې یو کاغذ کې ټول ولیکل په کمپیوټر باندې چې ماته اسانه وي زه جواب کوم یو په یو، او چې یو نتیجې ته ورسیږو. زما مقصد دا دی چې موږ افغانستان ته خدمت وکړو، اسلام ته خدمت وکړو، خو نه په نفرت په زیاتولو باندې، نه په خلکو بدیت باندې، نه چاته په بد او رد او سپکاوي باندې. که چیرته چاته په بد او رد او سپکاوي باندې د افغانستان جوړښت کیږي، راځي ټول سره یو ځای وکړو. خو زه فکر نه کوم که موږ چا پسې بد وویو، موږ چاته کنځل وکړو، چاته سپکاوی وکړو، زموږ ملک پې جوړېږي. په هغه زموږ ملک نه جوړېږي، نه زموږ دین ته په خدمت کیږي. نو کومه صحیح لاره ده چې موږ یې تعقیب کړو، دا هم زه د ویډیو په اخره کې وایم، او زه به بعد ستاسو کمنټونه هم جواب کوم. یو ماشاءالله ما د زبیرو ویډیو هم چې ولیدله، زه به خوشحاله شم که ته ماته میسج وکړې. زما پروفایل کې ما میسجونه چې کړي نه دي، کیدای شي کړی به مې تاسو میسجونه، خو لیکن که ماته میسج وکړې، زه غواړم نزدینه سره خبرې کوم تر څو پورې صحیح نتیجې ته ورسېږو. دا خبره زما زبیر ورور ته ده. او بله دا هم غواړم ووایم چې ستا خندا ما نه تکلیفوي، بلکې زه دې هم چند خندولی یم، او خدای پاک دې همیشه په خوله په خندا کې لره، خو لیکن په خیر سره. زه به ستاسو کمنټونه جواب کوم. او بل دا خبر هم چې نن زه غواړم وکړم چې زبیرو دا م ویلې کیدی شي، هغه ویلې کیدی شي تا دا ویډیو زما په خلاف نه نصیحت جوړه کړې وي چې ته خلکو نظر واخلي یا مثال خلک ځان ته راټول کړي. نه ورو، دا زما مقصد نه دی. تاسو ما ښه پېژنئ. انشاءالله دې مقصد دپاره زه نن راوتی یم او نن دې مقصد دپاره کار کوم. ما چې ویډیو کړه خاص او خاص یو نصیحت ویډیو وه، بل کوم مقصد نه و. نو انشاءالله چې زما فقط او فقط دا مقصد زه خپل ځان ثبوت کوم او تا خلکو ته سپک کړم، نو ما کولی شو زه کمنټونه ډیلیټ کړم. په کمنټ کې اکثر ماشاءالله خلک تا پسې ښه ویلې، حالانکه زه په خلاف هم وم چې کمنټ کې څه ویلي دي، لیکن ما ډیلیټ کړي نه دي، ځکه حق باید پرېږده خلک خپل انتخاب وکړي. زما وظیفه صرف چې خلکو ته پیغام ورسوم، که څوک یې قبلوي که نه قبلوي دا د هغوی کار دی. نو اوس راځئ ستاسو کمنټونو زه انشاء جواب کوم. اول کمنټ دی چې ډېرو دا د ټولو کمنټونه دي، دا مثال عموما ما راغستی دي، دغه بحث مې راغستی دی، تاسو چې کوم په کمنټونو کې کړی دی هلته 200 نه ډېرو، نو ما هغه مهم موضوعات راغستی دي. اول خلکو ویل چې پاکستان افغانستان خراب کړی دی، په دې کې شک نشته دی چې ما څونه کتابونه لوستي دي، او زه علمي بحث کوم، نه چې فقط جذباتي او کنځل نه دي. په علمي بحث باندې، په پالیټکس باندې زه هر چا سره بحث کولی شم چې د افغانستان بربادي شاته د پاکستان لاس دی، دې کې هېڅ کوم شک نشته دی. لیکن ورونو دا مه هېروئ چې د افغانستان د بربادي شاته د افغانانو لاس هم چنان شته دی. دا مه هېروئ. هماغه افغانان چې پارلمان کې ناست دي، هغه افغانان چې نن زموږ په غټو چوکیګانو کې ناست دي، او ټول ته ثبوت دی څوک پاکستان سره کار کوي، څوک د چا ایجنټ دی. تاسو ورشئ د کتابونه ولولئ، دا هم واضح شي. لیکن داسې مه کوئ چې فقط یو ته ګوته ونیسي او بل هیر کوي. همدغه خلک چې افغانستان کې نن د پاکستان د په ګټو ته کار کوي، راځئ هغوی هم لږ زره سپک کړو، راځئ هغوی ته هم لږ زره بحث وکړو. صرف پاکستان نه، په دې باندې پوه شئ، په افغانستان ورانو کې د پاکستان لاس شته، د افغانستان کې چې کوم خلک افغانان دي هغوی لاس شته. پاکستان نه راځي چې ما ورته بم کېدي، پاکستان نه راځي چې ما ورته قانون جوړ کړي، تذکیره مه جوړوئ یا دا مه کوئ هغه مه کوئ. دا پاکستان نه راځي. پاکستانیان چې کوي چاته پیسې ورکړي، لیکن افغانستان کې هم چند خلک شته. ما یو انټرویو اورېدله چې جنرال اسد دراني هیډ ټو هیډ الجزیره سره انټرویو کړی، هغه دا ویلي چې افغانستان کې ماشومان وژل شوي دي، خو لیکن جنګ کې خدا راځي. یقین وکړو هغه ډېر زه خفه کړی وم. لیکن زه یو مقام ته راغلم چې زه د خپل د ملک دښمنانو نه
پښتنه کوي شم والله چې مانه به یو قسم خلاص نشي دا ته په ګارانټي وایم لیکن په دې حالت کې ماته اسلام دا اجازه نه راکوي چې خلکو زه کنزل وکم که زه کنزل وکم بد م کوم څه ګټه به ماته راشي دا ووایه څه ګټه به زما ملک ته راشي څه ګټه به زما دین ته راشي ماته به رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي ماته به الله څه پر ورځ د آخرت باندې نو زه په دې کې خیر نشته دی نمبر 1 دا چې زه منم چې پاکستان افغانستان خراب کړی دی لیکن دا مه هېروئ چې زموږ ملک کې همداسې یو بدبخت افغانان دي چې د بل چا فایدو ته کار کوي او هغوی هم چې نن د افغانستان د خرابولو سبب ګرځېدلي دي امریکا خارجي کوم پاور چې افغانستان کار کوي دوی هم چن مخ خراب کړی دی دا ډېر واضح خبره ده بل خبره دا ده چې تاسو ویل دي چې افغانستان کې پاکستان چې جهاد اجازه شته زه یم چې جهاد اجازه شته جهاد اجازه شته ول نشته دی جهاد صرف دا معنا نه ده ته ماشومان ووژه جهاد دا معنا نه ده جهاد دا معنا نه ده چې ته لاړ شه سپین ږیري مسجدونو کې بمونه کېده جهاد علیه نفس جهاد وکوئ خپل ملک جوړ کړئ دا یو جد و جهاد دی جهاد کوئ ښځو څادرونه واغوندئ یتیمان یسیران سپین ږیري ته خدمت وکوئ دا یو جهاد دی جهاد کوئ ملک نه رشوت ختم کړئ جهاد کوي د خپل د فامیل نو دفاع وکوي که څوک هم کور ته دننه کېږي جهاد کوي څوک د من راکټ غورځوي بیرته جواب ورته ورکوي لیکن دا جهاد نه دی چاته کنځا وکړه دا جهاد نه دی دا جدو جهاد نه دی دا ظلم چې پاکستان افغانستان کې جهاد روا دی لیکن جهاد د قتل نه دلته که جهاد نه دی جهاد د وینې او د مسلمانانو بم او دا نه هغه معصوم څه ګناه کړی دی چې مستۍ سره غاړه کې خرڅوي او خلک بمونه پرېږدي او الوزوي دا جهاد نه دی لیکن که څوک وایي چې پاکستان کې جهاد روانه دی پاکستان کې زه دا نه غواړم بحث وکړم ځکه زه باید یو علمي ویډیو جوړه کړم د باندې ما جوړه کړم دا بل ورونو دا م ویلي دي چې ته ولې هغوی پسې خبرې نه کوې ورونو تاسو ما اوس پېژنئ ما په انتیاري باندې ویډیو جوړه کړې وه خلکو زما پیج ټول کته کړو زما پیج بلاک کړو اقلا تقریبا 18,000 کسان زما پیج کې اوس بیخي نشته دی لیکن حق دی تاسو زه به ټول ویډیوګانې زما چې کوم جوړ کړي پاکستان په خلاف باندې پاکستان د پالیسیانو په خلاف باندې په افغانستان تلویزیون سره طلوع سره شمشاد سره اکثر تلویزیون سره ما مرکې کړي دي زه به ویډیوګانې په کمنټ کې دي ویډیو واچوم وی ګورئ پرسوپال سره ما ویډیو پروګرام کړی دی وی ګورئ چې ما څه شی ویلي دي لیکن هیڅ کله د چا فیصله مه کوئ دا شخص څوک دی تر څو تاسو شخص مکمل نه پېژنئ ما بار ویلي چې دا ویډیو د چا په خلاف نه ده دا فقط یو نصیحت دی زبي ورور ته او نورو ته اول دا نصیحت زما خپل ځان ته دی ولې دا خبره تاسو به جدي ونیسئ زه د دې خبرې احترام کوم زموږ افغانان په قار دي ملک سره مینه ده لیکن دغه قهر دغه جذبات ځان سره په امن کې کېدی او صحیح ځای کې استفاده کوي بله خبره تاسو ډیره کړې وه چې ستا استادان ما وویل زما استادان پاکستانیان پنجابیان دي بالکل وو زما استادان وو لیکن دا مقصد دا نه دی چې تاسو ویل چې پاکستان مدرسه کې درس نه ما پاکستان مدرسه په خنده ایښی ما چې الحمدلله یو لیسانس په مالیزیا کړی بل لیسانس مې د اسلامیک آنلاین یونیورسټي نه کړی چې کوم قطر نه دی زما اکثر استادان چې پاکستانیانو پنجابیانو هغه د هند نه مو د پاکستان نه مو هغوی په امریکا کې په لندن کې غټ شوي وو په پاکستان کې غټ شوي وو لیکن ښه خلک وو دې کې هېڅ کوم بد نه شي لیکن پاکستان نه ځکه مدرسې تللی ما او نه مې کوم مدرسه کې ورته پخی ایښې ده ایښې م وي حق به حق وي حق به هېڅکله موږ نه پټو که چېرته زما استادان ما الحمدلله استادان د لندن نه مو د امریکا نه مو د مالیزیا نه مو د سنګاپور نه مو د چاینا نه مو د سریلانکا نه مو نو داسې خلک زه هر ملک کې د همغه ملک غلامي کوم چې کوم ملک زما استاد دی نعوذ بالله دا ډېر یو غلط تجلیل دی څوک چې کوي دا تجلیل هېڅ صحیح نه دی چا چې کړی دی بېشکه چې حق به حق وي چې د هر چا په خلاف وي ما مخکې ذکر کړی دی تاسو ما نه پېژنئ لطفا لږ ولولئ زما ویډیوګانو تاسو پوه شئ چې ما څه شی کړي دي او څه شی مې نه کړي بل تاسو یو پنځم بله پوښتنه هم کړې ده چې کله دوی باندې حمله کړې ده تاسو پکې څه ویلي انتیاري ته څه ویلي دي ګورونو ما مخکې ذکر وکړو زه به ټول ویډیوګانې چې کوم د دې مربوط باندې دي زما تقریبا 300 ویډیوګانې دي تاسو فقط زما یو ویډیو لیدلی ده او په یو ویډیو فیصله وکړه دلته دې څه کړي هلته دې څه کړي دلته تاسو کړي دي تاسو کړي اقلا الحمدلله موږ وکولی شول چې افغانستان کې اسلامیک سنټر جوړ کړو کال سنټر جوړ خلکو جوابونه وکړو الحمدلله خیریه کارونه وکړو هم کولی شي په میډیا باندې په فیسبوک باندې په تلویزیون باندې کار وکړو په راډیوګانو باندې د ازادي راډیو باندې نور باندې کار وکړو څو خلکو ته پیغام ورسو او خلکو ته هدایت ورسو کتابونه مقالې ولیکو لیکن په حیث د افغان باندې تاسو کړي بغیر د کنزل نه حتی بعضې خلک ویل ما ته ویلي دي یو ورو ویډیو جوړ کړی ما ټول زه اکثر کمنټونه لولم لیکن د دې ویډیو کمنټونه ما ولوستل اکثر مې ولوستل ډېر زیات خو اکثر مې پکې ولوستل یو ورو ویلي ستا په اسلام کې مسلمانیت کې شک دی افغانیت کې شک دی نو زه خپل پاسپورټ تاسو سره اخلم ویښ یم
او که زه دوباره کلمه شهادت بیا ووایم نه پوهېږم چې دغه رویه دغه فیصله دغه طریقه د خبرو یو خپل یو ورور سره خپل یو مسلمان سره تا به کوم ځای ته ویسي زه خو نه پوهېږم موږ به کوم ځای ته ویسي. بل دی چې دا خبر خو ما جواب کړه چې شپږم پوښتنه وه چې دلته مشکل دی ستا په اسلام کې او په افغانیت کې هېڅ مشکل نشته ورور خدای پاک تا ته هدایت وکړي او ما ته دې وکړي. بل د انتیاري ته ول د انتیاري به تا بیخي فتوا نه ده ورکړې زه یو عالم نه یم لیکن ما پوره یو ویډیو جوړ کړی حتی 2 ویډیوګانې جوړ کړي د انتیاري په باره کې ما ویل مطلقا حرام دی چې هر څوک هر نوم ورته ورکوي استشهادي ورته ورکوي انتیاري ورته ورکوي فدیه د اسلام نه حرام دی او ما ټول دلیلونه ورکړي دي همدې دلیل لپاره خلکو ما ته میسیجونه هم کړي دي پیج هم راته خراب کړی دی چې هر څه کړي لیکن ما همیشه حق ویلی د حق پسې ودرېدلی یم. دا ډېر واضح خبره ده. بل ته ویل چې ته کله پیغام ولې او پیغام د اسلامي هغه ته نه ورکوې پاکستان علماو ته نه ورکوې ما ولې هر مقام کې ما ویلي دي که څوک هم اسلام اخلي او خپل شخصي ګټو په استفاده کوي هغه ته موږ خوارج ویو. فرق نه کېږي که هغه ټای اغوندي که هغه ږیره لري که هغه خولۍ اغوندي که هغه تور پګړۍ اغوندي که سپین پګړۍ چې هر څوک دی چې اسلام خپل ګټو ته استفاده کوي او مسلمانان پې وژني مسلمانان ته زجر رسوي او خپل حکومت په هغوی باندې چلی بدون اسلامي قانون نه هغوی ته موږ خوارج ویو. که څوک هم دی که هغه پاکستانی دی که هغه افغان دی که هغه عالم دی که هغه امي دی چې هر څوک دی مسلمانان زجر ورکوي او مسلمانان زوري خپل شهیدي فایدو دپاره او نوم ته جهاد ورکوي هغه جهاد نه دی هغه جهالت دی هغه جهاد نه دی هغه جهالت دی. په دې پوه شي هغه خلک ته ما خوارج ویل ډېر واضح خبره ده. اوس سوال دا راځي ورونو دا زبي ورته هم زه ووایم تاسو ټول ته یم چې څه شی موږ کولی شو آیا دا ګټه ده چې موږ راشو چې خلکو ته کنځل وکړو خلکو باندې وخاندو آیا دا کوم ګټه لري؟ حتی دا خلک ویل تا ته به پاکستانیانو ویل ته دا ویډیو جوړه کړه نعوذ بالله زه اوسېږم په کوم ځای کې عجیبه خبره ده. دا مه هېروئ ورونو ګور راځئ موږ به چېرته یو عکس نه جوړو ځان ته د یو جذباتو نه ډک د قهر نه ډک حق به ویو. که څوک وایي چې باید افغانستان سره موږ مینه کوو افغانستان داسې دی او بغیر نه چې یو عقلي ادبي اسلامي لاره موږ سره وي چې یو حل لارې ته ورسېږو نو دا خلک واقعا چې ځان باید کار وکړي تر څو پورې یو عقل پیدا کړي. که څوک تاسو وایئ چې ته د پاکستان نه درس ویلی او پاکستان داسې دی دا داسې رقم بحث دی. زه تا دا یم چې اصلي ویران کوونکې د افغانستان امریکا ده. نن موږ افغانان په امریکا کې ژوند کوو دا اوس خپله زه په اروپا کې ژوند کوم زه مالیزیا کې هم د 2 میاشتې کې چې اروپا ته راغلی یم. اروپایانو پاکستانیانو ولې موږ ته ژوند کوو ولې ځکه چې موږ ملک جوړ دی ملک مران دی نو څه خیال کوې ملک په دې جوړ شي چې تر کنځلو کې خلکو ته خلکو پسې بد ووایې ستا کنځل ستا بد ستا څه شی به ګټه تا ته ورسوي ووایې کوم پل جوړېږي کوم سړک جوړېږي کوم امن راځي کوم بم درېږي نه کېږي. واضح خبره ده. څه شی وکړو دا مهمه ده. زه تاسو کوم څه شی وکړو. اول زبي ورور ته زبي ورور ته زما په نظر باندې کتابونه لوستي دي احترام درته لرم یقین وکړه احترام ته لرم زه چاته کوم بدي نه رسوم دا واضح خبره ده. ما ستا شخصي مې نه پوله شته نه پټی شته دی زه درته احترام لرم او ما چې کوم پیغام تا ته لیږلی یم دی هغه دې دپاره مې لیږلی چې ته خپل آخرت خراب نه کړې. تا ولې چې قاریان او مولان باید جمع پسې خلکو پسې مونځ وکړي بېشکه الحمدلله ما خلک مونځ هم کوي او باید دا سټیج موږ نه پاتې نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هر سټیج نه پاتې نه عمر بن خطاب عثمان بن عفان علي بن طالب ټول او زه د هغه خلکو نه یم چې فقط ځي جومات کې مونځ کوي بېرته راځي نه زه به خپل دین ته خپل ایمان ته او خپل ملک ته هر ځای درېږم حق چې هر ځای کې وي. ما تاسو مخکې ویل زه اول مسلمان یم بیا افغان یم که چېرته دلته فیصله کېږي چې یا اسلام انتخاب کړي افغانستان انتخاب کړي زه به اسلام انتخابوم او دا باید زموږ هم داسې نه وي ځکه که موږ د ټول نه زیات مینه الله او رسول سره ونه کړو موږ مسلمان نه شو کېدلی. راځو بېرته همدې بحث ته څه شی باید موږ وکړو. اول زه ورور ته به ووایم ورور زما په نظر الحمدلله کتابونه دې لوستي دي بیا یې ولوله د کې بد نه دی او علمي بحث د پاکستانیانو ته افغانانو ته وکړه چې په دغه پالیسي بنیاد باندې پاکستان موږ سره دا بد کړي دي. حل لاره خلکو ته ورکړه مهاجرین ته چې پاکستان کې پراته دي افغان مهاجرین چې بیرون په خارج کې پراته دي یو کمیونټي جوړه کړه څو پورې چې زلزله کېږي بم ولوځي تر څو پورې موږ ټول پیسې ورکړو خلکو سره کومک وکړو. دغه کوم جنګ چې دا تشریح کړه ما یو کتاب لوستو د CIA یو ایجنټ لیکلی و چې کله چې افغانستان ته پاکستان د خو دا واضح خبره ده چې مخکې
موږ چې کله روسان سره جنګ کوو پاکستان د امریکا پیسې ورکولې پاکستان له موږ سپورټ کېدلو موږ روسان سره جنګ کوو بیا داخلي جنګ راغلی بیا طالبان راغلل بیا امریکایانو کله اډه ورکوله دا ډېر غټ قصه ده زه په دې باندې ریسرچ کوم تاسو به ډېر انشاءالله زه واضح کړم هغه هند هم چې ویل زه ته اډه در کوم موږ هند خپل دوست ګڼو زموږ هېڅوک دوست نه دی موږ ټول افغانان باید په اتفاق کې پاتې شو نه چې یو بل د کنځل وکړو او خپل ملک جوړ کړو علمي ډول باندې دا موضوع تشریح کړه چې څوک ملامت دی دویم ریسرچ کو چې تورست کوم سنټر بمونه سیستم چې پاکستان په کوم ځای جوړیږي او څوک په دې کې ملامت دی ریسرچ کو چې افغانستان کې څو خاینین دي خلکو ته واضح کې دا خاینین دي او د خلکو د غوږ مګ دی څلورم ځوانان ته تربیه ورکړه څو پر هغوی په یو عقل او پوهه باندې قدم کېدي ځکه جذبات او غوسه کې موږ ته څو پر کوم خیر نه دی دنه بعد هم خیر نه ګورو پنځم که جاړه بالکل یو د انسان یو حالت جاړه هم کېدی شي بالکل ستا هغه ویډیو ولیدل او خفه دې کړم دغه درد موږ ټولو سره دی لیکن بعضې خلک یې په جذباتو هغه درد ښکاره کوي او بعضې خلک یې په عقل ښکاره کوي مقالې ولیکل څو پورې ځوانان په دې پوه شي یقین ونه کړي نو دغه یو نتیجه به راوړي یو ګروپ جوړ کړه څو پورې چې بم ولوځي یو یتیم یسیر سره کومک وشي چې دا کار موږ کوو په دې به ملک ته خیرت راشي سبا یو صحیح عدل موږ سره چې لیډر راغی ټولو خلکو ته ووایي دا عدل سړی ده دا تعقیب کوي لیکن کرکټ یوه لوبه ده کرکټ هم وګټو کرکټ هم بیل او درست سره ځوانانو په ډول باندې خوشحالي کېدی شي لیکن اصلي حل لاره زموږ کرکټ باندې چاته کنځل او چاته ګټل نشته دی زموږ د افغانستان حالت ته وګورئ چې کرکټ وګټو هم یو سړی وژل کېږي د خوشحالۍ د لاسه که ویې نه ګټو بیا کرکټیان ته بیرته کنځل کوو چې ته پلانکې ته بیسانکې دا زموږ حالت دی دا زموږ اسلام دی دا زموږ دین دی کوم حالت دی د افغانستان کې خو جنګ دی چاته وهابي وي چاته حنفي وي په همدې جنګ دی زه حیران په دې یم چې دا موږ چیرته ویسو الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي چې الله به هیڅ کله قوم نه بدلوي تر څو پورې خپل ځان په خپله بدل نه کړي راځئ چې موږ ټول راپاڅېږو خپل ځان بدل کو تر څو پورې چې الله موږ باندې رحمت وکړي زموږ افغانستان کې 15 شیان پښتو دی او که دري دی او که هره ژبه ده 15 شیان د ماته وایي څوک د اسلام په سیستم باندې کوي هېڅوک هم نه کوي قتل نشته ناروا نشته دی غصب نشته دی څه شی نشته دی په دې باندې باید کار وکړو پاکستان چې موږ خپل اصلاح اصول د پاکستان او د امریکا او د رشیا پلار هم نشي خرابولی خو اصلي مشکل موږ کې دی راځئ په خپل ځان باندې کار وکړو راځئ په خپل ملک باندې کار وکړو خپل ځوانانو باندې لیکن بیا تکراروم چې هر څه چې ته چې کوې یو فکر وکوه که دغه کار زه رسول صلی الله ته ښکاره کړم نو هغه پرې فخر وکړي او که نفرت پرې وکړي نو بیا هم دا پوښتنه ده چې کوم کنځل او کوم بد رد چې خلک کمنټ کې وایي چې هر څوک پاکستان ته وایي افغانان ته وایي امریکایان ته وایي دا دې پوښتنه دې وکړي که چېرته دلته ګوره تاسو مخکې ما ذکر کړ دا ویډیو زیاتېږي که چېرته زه د پاکستان د پالیسیانو په خلاف یم زه هر یو پاکستاني سره بد رویه نشم کولی ځکه اسلام ما ته اجازه نه راکوي لیکن چې کله شخص سره مخامخ شم چا چې دا پالیسي انتخاب کړي څوک چې تعقیبوي او څوک چې په یقین کې او څوک چې مخ ته وړي هغه سره بیا زما رویه جدا ده همداسې امریکایي همداسې هغه بل نو ولولئ اسلام چې اسلام څه وایي او ولولئ د افغانستان حقیقت ولولئ چې افغانستان څه په کوم ځای کې دی او څه شی ورته پکار دي چې هماغسې مخکې لاړ شو دا زما اخري ویډیو ده که زبیرو غواړي ما سره بحث وکړي کولی شي ما ته خپل د واتساپ نمبر راولیږي یا ما ته خپل پروفایل کې میسج وکړي تر څو پورې زه سره کښېنم او چې کوم اختلافات وي ختم کړو لیکن زه بیا تکراروم چې دا نه په هغه باندې کوم اټاک دی او نه کوم بل څه خبره ده ما د ټولو ویډیوګانو چې د افغانستان کې د موضوعات باره کې ما بحث کړی دی زه به په کمنټ کې یو واچوم انشاءالله وی ګورو فایدهناک به وي بیا هم که چېرته زما د چا دردولی وي یا مې څوک خفه کړی زه هغه نه بخښنه غواړم او کوشش کوم چې ټول په مینه محبت سره ژوند وکړو چې خپل ملک او دین ته خدمت وکړو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته